بسم الله الرحمن الرحیم پرنټ باندې خبره کړې وه ایم ایس ورډ پرنټ باندې که نه پکې هم مشکل نه وي خو کله چې په پی ډي ایف تاسو خلاص کړئ پی ډي ایف کې به لږ دا پرنټ به داسې وي موږ دغه پی ډي ایف خلاص کړو دا پی ډي ایف شغل دا چې پرنټ کړه دا شارټکټ ضرور سره یوز کړئ کنټرول ټي د پرنټ پر استعمالیږي یا کنټرول ټي باندې پریس وکړئ او یا شي فایل ته فایل باندې شي باندې کلیک کړئ پرنټ باندې کله چې پرنټ باندې کلیک وکړلو ایم ایس ورډ په پرتله ډېر پاک کړلو کنه ایم ایس ورډ ولا خدا سنو او کچیر د خپل کتاب څه وخت سي دا کتاب به سره شته په دا کتابو کې مې دا هر څه لیکلي دي دا ایم ایس ورډ نرس په ترتیب سره ټول د هر څه وویل او په پای کې مې دغه پرنټ اړوند ټولې خبرې یا کړې دي دا یې دا پوسټ شوی تاسو کې څه لیکل دي پی ډي ایف فایل دی یعنې د پی ډي ایف پرنټ اړوند مې خبرې کړې دي او دا ځکه لومړی چې روشي دا ځکه د ایم ایس ورډ پر خبرې وکړې کنه پرې کوم مشکل نه وي کنه نن ورسي پی ډي ایف ته پی ډي ایف باندې خبره واګي پی ډي ایف مخلص کړو هیڅ وړ چې دا زه پرنټ کړم کنټرول پی مې پریس کړل اول په دې کې دا ځکه پرنټر ته انتخاب کړئ شي پرنټر هغه خبره ده خالي زی بڑا ده چې سره کېږي پرنټر به کې انتخاب کړئ کوم پرنټر که پرنټر دې انتخاب کړی نه وي ته په پرنټ باندې کلیک کې اسکراو پرنټ نشي صحیح شولا او په داسې کې کاپي سه کپی دا ونوځي لاس کپی دا ونوځي شو کپی دا ونوځي کنه په دې کې کاپي شمیر ته لیکای شي او کله دې کې پر ځم یو کتاب سره ټوله پونی د پرنټ شي نو ټوله پونی څه کیږي دې ته پرنټ کیږي او کا کرنٹ پیج خبره ده ته وکړه کرنٹ پیج سمانه لري ضرور دا ټول څه سره خلای یو سلو ته وشته کنه او کچره ضرور شه یا د بل څه کتاب ته ورشه زه دې صفحه ته ورولم ټول ډېر راکې ته کنټرول ټي مو والا او دا کتاب څه صفحه ده سلور پنځه کنه کوو پنځه ټول کچېر زه کرنٹ پیج باندې کلیک وکړم نو دا هاي واسطه چې کیمه دا هاي واسطه مو ته پرنټ کیږي د کیمه چې زه وی لوري ټول ورته پرنټ یعنی کرنٹ دا موجوده ورته پرنټ کیږي هغه چې په آل باندې کلیک کړه نو ټول ورته پرنټ کله چې په آل باندې کلیک راځي کوم ته حواله صفحه وړاوله کنه کتاب سار نه وړاول او کرنٹ باندې کلیک وکړه مو دا صفحه د کیمه کې ویلوړي دا غای تړول دي یعنی دا ورته پرنټ کیږي کله پیجز ته شي پیجز باندې کلیک وکړه چې پیجز ته لیکل شي ته دا دي مور تروشا او په دې کې آل پیج ان رینج ټول صفحه رینج آر ای 1 خبره هم کړی و کنه آر د پرش ای 1 په دې باندې خو شي وي کنه چې طرف ته تاکي بل طرف ته شي وي جوړت وي کچېره داسې تاسو سره سنگل پرنټر ولا کړه وړي پرنټر به آر ای 1 نه څه کړل ریورس کسه مهم ده زین شاید تاسو داسې کې بنا رول شي چې توي ویل چې موږ ته حواله صفحه ما پرنټ کړه حواله صفحه مسلسل ما پرنټ کړه دا کتاب غلط دی د اخر صفحه نه سي پرنټ کا چې اخر صفحه حواله شي د اخر صفحه نه دویمه صفحه دویمه شي یعنی سرچ پاوي دغه کار کو چې سملوي ریورس پرنټ نه کلیک اس کی صفحه مته پرنټ کیږي حواله والا کتابه کله چې پر ریورس باندې ځکه کلیک کا کیما شو اخر صفحه ورسله پرنټ دغه صفحه نه منتشر شي دا ایس دا سوي ته مخکې نور د پانتون کې د اسلامي اقتصادي نظام بلا کتاب ډېر غاټ و قیمت یې ودونی سوري کوو د شاګردونو په سکینر باندې دا کیمرا سکینر کوم کیمرې دي ټول نه صفحه نه اکسینو وسل به بازار کې پرنټ کړل خو د سکینر باندې چې اکسینو وسل د اکسینه سرچپار واسطه دی اوله صفحه باندې اخره صفحه ولې و اخره صفحه باندې اوله صفحه ولې لکه سرچپار شوی و کله چې فوټوکاپي ته ورل ځینې نشو پرنټ کولای خو ځینې ته د ریورس ملیم چې په ریورس کله کلیک وکړو او پرنټ باندې کلیک وکړو ریورس طرف ته ډایرکټ شو پرنټ ترتیب کله ورته ضرورت کیږي دا خو د پونی سایز دی پوسټر سایز دی
پوسټر سایز دا دی غاټ دی او بوکلیټ دی وی لکه کتاب چې داسې ولاوي کنه یو څه خبره شي او کوم سایز وي پرې کرسي ملټیپل باندې خبره کړې وي کله دې ته روشي چې په واسف خاله مت شي پرنټ شي څه څه پرنټ شي کنه کله چې کوم شي دې کې یو راته شته سلور مکلیک وکړي په واسف خامله مت سلور پونی پرنټ ولې دا سلور پونی شي وړې وي کنه زه چې نه کسټم زه خپل طریقه شپوړه سنه د ځکه خپل طریقه راشي د ځکه راشي ته درې ته ولي کې او دا بل کې څه ته ولي کې درې ته ولي درې پر درې داش له درې داش ولي ا دې بیا ترتیب دی اوله پونی د ذکر ولې کنه د ذکر د ترتیب ولای دی درې پر دنه لږ کم پښ معلومات وشي یا به لږ زیات کا سلوه اول څه پیدا ذکر بیا دویم پیدا ذکر دریم پیدا ذکر سره دا ترتیب سره بدلوي زه چې نه هریزونټل ریورس دی دا څه فائدې لرونه بیا بسم الله بیا داس بیا دې طرف بدلای کیږي کسه کله دې منه مکلیک وکړو انګلیسي دې نه شروع کیږي لکه انګلیسي کنه اول دا څه خو وی بداوي ځکه په واسه خو باندې د درې پونی روشي پیج نمبر نه وي ته پاتې نه لګي چې اوله څه خاص شول کیمه د دویمه څه پاتې مالو کچر نه وي چې نه د بل طرف په دې باندې کې د بل طرف شو کله چې نه راس نه دی ورټیکل دی ورټیکل کولای شي کله چې نه راس نه وي هریزونټل دی دا څه کولای شي دا لوست کولای شي وصول شو دا موږ خو شولای کنه په سایز ترونه پیچ زیری صفحه چې وي یا کتاب چې پیټ د غا سره نرسي د پونی سره لکه سلایډ نه چې کله مرس پرنټ کی ز سلایډ ترسه سلایډ پرنټ وځي شروع د یو سلایډ وز سیو کوم د یو سلایډ سره دا یو صحیح ده خیر ایچ پی ډوره صحیح ده کمپیوټر ما ډېر سره هینګ ده دا یو رسیو کا پی ډی ایف سره سیو از ډیسکټاپ او پی ډی ایف کنټرول پی مې کړل او دا څه ډېر وړه وي څه شولا نو سپیس سایز ډېر وړي کوي ځکه راځي دا صبحه لیټر نه اپورت وړاو چیر په دې باندې کور وکړي د موجوده درس باندې کور وکړي کنټرول پی مې پریس کړل اسی دا پیټ باندې خبر نه کړي پیټ باندې کلیک کله وردا صفحه وتلې نو وتلې چې پیټ باندې کلیک دا څه شي پیټ شي کچره زم ملټیپل تر شو په ملټیپل کې من دوی پرنټ کړل یار دا پرنټ نه دا بل کې دوه تر څو ته پښتو رنگین ده دا کومه اوله صفحه چې ډیره منظمه ولر شي کنټرول پی او کنټرول پی کې ملټی تر او ملټیپل کې دا صفحه کړل پیټ سایز تر ول پیټ من خپل لګنه اکچوال سایز معمولا سایز خپل کنه پاور سایز من د پرنټ shrink our size page shrink څه دی shrink لکه یو شای چې کله د سټینګ کې کنه سره ټیل کې غون چې کې دس ویل کې shrink کله دې باندې کلیک وکړي shrink څه دی کله دا ځکه پاکر شي دا ځکه موږ لرسه بس لا پټ شو او کچېره د اکچوال سایز ته ورشو ساعت ورسته کنه نه دا کسه د صفحه کسه د بارډر ته څومره نږدې کیږي کنه کښین باندې مکلیک په لاس کې نوم درک پوه شو کنه که اکچوال سایز باندې مکلیک کړو یا پیټ باندې مکلیک کړو مې د ځکه څخه کیږي په اکچوال کې د پیټر سي دي څه څه شو choose page source by pdf size choose انتخابول paper source by pdf page size دی pdf size او pdf size کو خبره ده کنه شاده دارتیا نشته اورینټیشن دی اورینټیشن باندې خبره کړی دا پونی د پروټیکټ وی او کلندسکیپ دی څنګه پرته وي او یو خبره یو څه دی
کا کتاب مو مخ کې جوړ کړی پروټیټ وو او بیا لینډسکیپ پرټ کوي یو داسې ورسي لکه دا صحیح نو ګاډ وړ ورسي په پی ډی اف کې بیا کا پروټیټ مو چاپ کړو پروټیټ کا لینډسکیپ مو چاپ کړو لینډسکیپ څه کوي خبره دمو نه خوښ ولای کنه شاه دیس دا ورشي کامنټس ان فریم کچیر ته کامنټس لګیدلې وي ا کامنټس دی پرینټ شي او کا پرینټ نه شي کامنټس کوم ویلې کنه شاه دنه خدا صبح ته شوی ایونه صبح نه بل صبح ته تللی شي پرینټ نو چې کلیک کړه کو پرینټ شي شروع شي په مسور کې پرینټ چې راځي کې لیکل شوی کنه په دې کې پرینټ راځي کې لیکل شوی پیج سیټ اپ کړو په داسې کې سایز لیکل راځي ای پور د کوم مو ای پور ته انتخاب کړو لینډسکیپ پروټیټ په دې کې راولې دي لینډسکیپ په وړه او پروټیټ وړه یو خبره یې څه چې چیرته مو پرینټر ته وصل کړو داسې کې یو بل پراپرټي وایي د سره رسي دا پراپرټي کې معلومات کام دي چې به کوم دا ویل لینډسکیپ پروټیټ کنه یا په اډوانس کوم وایي چې لیټر دی پونی کنه ای پور دی کوم دی سمره کاپي وړي او دا غي سایز په کوم خبره کړی خدا دې کې یو شی زپات سره رسي دا دې کې یو پراپرټیز چې کله په یمنه کلیک وکړي از کې دوه شي نه تللی کلی بیا نه بیا نشي یو کریسټال لیکلی وي دا وڅه کریسټال دا شي سیوی کنه یو کریسټال تللی بلې کلرفول لیکلی فکر کا په دې کې کا کریسټال انتخاب کړو صبحاو د رنگانه چپکیږي یعنی سودا پرنټیږي سره کوم وي سوداوي او کا کلر څنګه انتخاب کړو وتا یا کلرفول انتخاب ایزه نه مطلب چې کلر دی کلرفول دی چې لیکلی وي په دې کریسټال سره نږدې لیکلی وي چې دا په باندې چې کله په یو چې کېږي د رنگانه چپکیږي خو په دې کریسټ غا کلرفول کې به خبرې دي اځي کې آپشن ورسي لکه په دې کې زه چې په دې باندې کلیک وکړم کنټرول پی باندې کلیک کړم او په دا آیکن ویني چې په دې باندې کلیک کړم چې لږ نه معلومات یې ورسته کنه دا اځي کې کچېره د کلر سره دا آیکن دې ترولو په دې آیکن باندې کله کلیک وکړئ نو اځي کو څه خبره ترولې وي سټینډ لایټ لیکلې وي سټینډر لیکلې وي او هاي لیکلې وي یو لو وي کنه کم ته ویل دا سټینډر وي او بل هاي وي څه کله سره د پرینټولو د آرام ډېر کام کې استعمال شي آرام چې وي ډېر کام کې استعمال شي د زره په کاپي آرام ډېر کام استعمالوي او کوالټي یې ډېر ښه وي او کا سټینډر د استعمال کولو به نسبت شي او کا هاي د استعمال کولو بیا آرام پرینټر ډېر استعمالوي او کوالټي یې ډېر ښه وي نو که چیرته داسې پرنټینګ کولو لکه تصویر چې پرنټ کوي په هاي سره پرنټ کوي کا کتاب مې پرنټ کولو به په سټینډر سره پرنټ کوي څه اخبار ران ته کتل شي کاران کام و سره ذکران کې متي د اکثره پټ کپي ولا په لوکي پرنټ کوي کنه یا اج تلور شي دا یو شامه د ځکه ته وشه نو کله کنټرول پی باندې کلیک وکړه او په دې کې اډوانس ترشه پراپرټیز تا پراپرټی کې اډوانس او په دې کې د ریزولوشن دی دا ریزولوشن د کجې استعمال کړو بیا واران چې کوي اضافه استعمالوي خو مطلب چې کوالټي سره د څه شي نه سره دی یو کپای سره یو کرنٹ پیج یو رینج ودې انتخاب کړه بل اډ ایون مهم دی ریورس او ملټیپل پیج دا ضرورت کیږي کله کله د نغوري سي لینډسکیپ پروټیکټ نه راځي ضرورت نشته خدا شي نه پکې شي ماست ضروري چې بده مې کوي په دې باندې سکور وکړل شته خلیب دې شي